सारा कश्मीर हमारा है। د ملک د نورو برخو په شان په ضلع خیبر کې هم د 15 فروری د کشمیر سره د یووالي او د ورورولۍ ورځ ولمانځل شوه چې پکې هر قسمه مکتبي فکر خلکو حصه واخیسته. په ریلي کې د سیاسي پارټونو علاوه د باړې تاجر یونین، سیک برادري، د علاقې مشرانو، مختلف قسمه تنظیمونو او د پرایویټ سکولونو طالب علمانو په ګڼ شمېر تعداد کې حصه واخیسته او مختلف قسمه نظمونه او ملي نغمې او د کشمیر متعلق تقریرونه یې پیش کړل. د ریلي آغاز د باړې تحصیل نه وشو او په خیبر چوک کې د یو پروګرام شکل کې تقاریر وشو. په اخره کې مقررینو وویل چې قبایل امن پسند خلک دي او د پاک فوج سره هر وخت په یو صف کې ولاړ دي. مقررینو دا مودي لا پیغام ورکړو چې د مخکې په شان اوس هم قبایل د ملک او د وطن لپاره هر قسمه قربانۍ لا تیار دي. مقررینو دا هم وویل چې موږ د خپل پاک فوج اجازت لا تیار ناست یو. کله هم چې موږ لا اجازت راکړل شو د کشمیر د ازادۍ لپاره هر قسمه قربانۍ لا تیار یو. په اخره کې په خیبر چوک کې د جلوس خلکو د مودي شکله وسوځوله. کیمرامین آصف خان سره محمد فرهاد، ملکن ټي وي نیوز، ضلع خیبر. درگئی یو معیاری تعلیمی ادارہ د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ سٹاف. قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام د نرسری نا تر نهم کلاسه پورې داخلي شروع دي. هیلې پبلک سکول درگئی، مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.